صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. زموږ استادو د درس په سلسله کې د اسلام د سیاسي نظام په اړه باندې موضوع موږ شروع کړې وه. په تیرو درسونو کې لومړۍ ځانګړنه یې دا وه چې دا هغه جلا کېږي او توپیر ورسره پیدا کوي تیوکراسۍ سره، قومیت په اساس باندې جوړ شوي نظام سره او د سیکولرزم د نظریې سره د اسلام توپیر په همدې دی. دویمه نظام شورایي نظام دی، په شورایت باندې ولاړ نظام دی. په تیر درس کې مونږ په اسلام کې د شورا په اهمیت او ارزښت په دې باندې لنډه خبره وکړه او دا یادونه هم کړې وه چې شورا په اسلام کې د ژوند بیلابیلو برخو ته شامله ده. د انسان په فردي ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې، په دې ټولو قضایاو کې د هغه صحابه او خلفای راشدینو هغوی په مسلسله توګه د نظام په اداره کې د شورایت نه ګټه اخیستې ده او شورایي نظام یې چلولی دی. مونږ تیر درس کې ځینې مثالونه او بیلګې د دې وړاندې چې کله د شورایت خبره کوي په کومو مواردو کې، په کومو قضایاو کې شورا ته مداخله ورکول غواړي او شورا ته دا حق ورکوي چې هغه فیصله او پرېکړه پکې وکړي. او دویمه خبره دا ده چې شورا اهل شورا او د چا نه چې مشوره اخیستل کېږي دا به څنګه انسانان وي. د دوی د اهلیت دپاره د خپلې همدغه ځانګړنې په بنیاد باندې په دنیا کې د موجوده حاکم سیاسي نظام چې د دیموکراسۍ په نامه یادېږي د هغه سره توپیر څه دی. ځکه چې د دیموکراسۍ نظامونه چې اوس غرب په حقیقت کې د هغه ستر دعویدار دی او داسې تصور کوي چې موږ انسانیت ستر احسان زموږ په انسانیت باندې، بشریت باندې دا ده چې موږ دوی ته نظام رامنځته کړی ده چې هغه اجتماعي عدالت تأمینولی شي، ازادۍ تأمینولی شي او په انسان باندې په هغې کې ظلم نه کېږي. مونږ به نن انشاءالله که وشو په دې باندې خبره وکړو چې اسلام شورایي نظام او دغه اسلام خو په شورا تاکید کوي، خو اسلام چې کله د شورا خبره کوي طبعا لري چې د شورا دپاره او د اهل شورا دپاره د پریکړو او د تصامیمو ځانګړي ډګرونه او مجالات مشخص کوي چې دغه ځای کې به ته پریکړه کولی شي او په دې ځای کې نشي کولی. چې هغې کې لږ شان خبره کوو چې اسلام کې تشریع قانونګذاري دا د الله ده. ان الحکم الا لله. قانونګذاري، تشریع دا اصلي فیصله د الله ده، حاکمیت د الله ده. البته حکومت هغه د ولس تشریع په معنا سره وي او د حکومت چې هغه د چارو دی چې حاکمیت په اسلام کې د الله ده، خو حکومت د چا ده؟ هغه د ولسونو ده، د خلکو ده. په دې بنیاد چې کله موږ وایو چې حاکمیت د الله ده، پریکړې فیصلې اصلا قانون د الله ده لپاره په دې کې ځینې چارې دا پریکړې کړې دي، نهایي فیصلې کړې دي، هغې کې د قیامت تر ورځې پورې بدلون نشي راتلی. هغې کې هیڅ انسان ته، نه فرد ته، نه شورا ته، نه حتی ټول انسانیت ته که ټول مسلمانان هم راټول شي چې هغه د دین ثوابت دي، د دین محکمات دي، هغه که هر څومره انسانان راټول شي، شوراګانې راټول شي، په هغې کې تغییر نشي راوستی. د بیلګې په توګه باندې دا د حدودو مسله ده. د قصاص چې که ټوله دنیا راټوله شي او دا پریکړه وکړي چې حدود هغه د دوی په ګمان باندې د انساني حقوقو سره یا د اوسنیو غربي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي، نو دا باید تغییر شي
پارلمان په دې کې فیصله وکړي، شورا فیصله وکړي، دا کار نشي کېدی. دا فیصله شوي مسایل دي. خو د دې ترڅنګ بیا همدغه الله متعال چې حاکم دی، دغه ذات او د تغییر پریکړه انسانانو ته پرېښې ده چې هغې ته متغیرات وایي. هغه د زمانې په تغییر سره په هغه حکم، ظروفو او د شرایطو په تغییر سره په حکم کې تغییر راتلی شي. د مکان او د ځای په تغییر سره په حکم کې تغییر راتلی شي. دا په شرعي لحاظه مشخص دي، ټاکلي دي، زموږ علماو ټاکلي. په دې بنیاد په اسلام کې د شورا دپاره هغه همدغه متغیرات دي، همدغه ډګر دی چې دا الله پرېښی د شورا ته، همدغه انسانانو ته پرېښی چې د خپلو ظروفو، شرایطو، مصلحتونو او د منافعو او د ګټو په نظر پاکستان کې به شورا په یو اداري قضیه کې یو فیصله کوي، پاکستان کې به بل کوي، سعودي کې به بل کوي. په دې کې څه اختلاف او څه بدلون، څه نقصان پکې شورا ته پرېښودل شوي دي او اهل شورا به په دې اړه باندې فیصله کوي. په همدې بنیاد باندې اسلام دا دعوا کوي چې د قیامت تر ورځې پورې چې څومره بدلونونه، تغییرات، نوي حوادث، نوي پیښې منځته راځي او انساني ژوند د ګواښ سره متوجه کوي او انساني ژوند، ځکه چې اسلام دلته اهل علم، اهل ذکر، پوهان په دې باندې مکلف کړي دي پوهې په رڼا کې د دغه مشکلاتو دپاره د حل لار راوباسي او د حل لار چې کله راوباسي نو امقه بیا د اسلام فیصله ده، امقه د اسلامو پرېکړه ده او د اسلام قانون دی. دا د اسلام د هغه نرمښت او د هغه د تطبیق وړتیا مسأله ده چې د قیامت تر ورځې پورې قابل د تطبیق دی. نو په دې بنیاد دغه ساحه ده چې هغه الله پرېښې ده انسان ته چې انسان په هغې کې فیصله وکړي. لکه زموږ او ستاسو اداري سیستم مثال په 9 بجې شروع شي که 8 بجې شروع شي، ترافیکي نظام دی، ښي لاس ته ځو که چپ لاس ته ځو. مثلا داسې د اداراتو خپل صلاحیتونه، د اداراتو وظایف، مسؤلیتونه، دا ټول قانوني مسایل دي، دا ټول قانوني مسایل دي، خو دا ټول همدغه انسانانو ته پرېښودل شوي دي چې هغوی دپاره انسانان هغې کې فیصله وکړي او هغه تنظیم کړي او هغه سنبال او د مشورې هغه ډګرونه دي. مخکې موږ مثالونو کې دا ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه امورو کې چې وحی به ورته نه وه شوی، هلته به د مشوره کړې، د صلح په قضیه کې مشوره کړې ده. د خندق په ورځ باندې د غطفان قبیلې په اړه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغوی سره صلح وشي نو د اوس او د خزرج سره مشوره وکړه چې که چیرې مونږ د مدینې درېیمه برخه خرما دوی ته ورکړو چې دوی آماده شي صلح ته، څنګه ستاسو څه نظر دی؟ البته هغوی وویله چې نه، دا کار مناسب نه دی. داسې قطعي فیصله به ورته د الله له پلوه راغله نو طبیعي ده چې په هغې کې به امر صادرېده، هلته به بیا د مشورې خبره مطرح نه وه. نو د شورا ډګر په اسلام کې دا ده. اهل شورا څوک دی؟ لپاره مشخص افراد من حیث افراد نه ټاکي، په اساس باندې فیصله دا کوي چې اهل د شورا باید هغه څوک وي چې هغوی اهلیت لري، هغوی کې وړتیا د شورا موجوده وي. دغه اهلیت او وړتیا کې یو شمېر مواصفات داسې دي په هر اهل شورا کې تخصصي او په اصطلاح د یو ځانګړي اهلیت په بنیاد باندې هغه کېدی شي. هغه مواصفات مثلا چې په هر اهل شورا کې باید موجوداري ده، تقوا او دیانتداري ده. چا سره چې مشوره کېږي هغه کې باید اهل تقوا او اهل د دین وي. داسې شخص چې هغه دیانتداري پکې موجوده نه وي، خیانت پکې موجود وي، غدر پکې موجود وي، د هغه باندې دا مستشار مؤتمن، چانه چې مشوره اخیستل کېږي هغه باید امانتدار وي. امانتدار معنا دیندار، متقي معنا دا نه ده چې ډېر منځونه کوي، خو د الله نه ویره پکې وي. کوم مشوره چې ورکوي هغه د امانت په بنیاد باندې ورکي، د نصیحت په بنیاد باندې ورکي. هلته داسې نشي چې خپل شخصي
غوښتنې خپل د ډلې غوښتنې د خپل نور مسائل هغه د ملت په غوښتنو باندې دویم بنیادي شرط په اهلیت د شورا کې دا دی چې هغه عاقل وي پوهه ولري هغه عاقل وي پوهه ولري بصیرت ولري په اهل شورا باندې شوی دی علما هم د اهل شورا د پاره دا وایي چې هغوی باید صاحب د بصیرت وي صاحب د پوهې وي که پوهه ونه لري عقل سره مشوره کول جائز نه دی درېمه بنیادي مسئله درېم بنیادي صفت هغه دا ده چې استقلالیت ولري استقلالت د مزاج ولري استقلالیت په دې معنی لا تكونوا امعه کېږئ ما ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت د بل چا پیرو نه وي چې بل چا پسې همیشه روان هغه اهل شورا کېدی نه شي چې د بل چا خولې ته ګوري چې اوس ستا پلانی څه وایي چې زما نظر به همغه شي نو دا باید استقلالیت ولري که هغه په خپل تخصص کې وي هم صاحب نظر وي صاحب د استقلال د فکر وي او که عامو مصالحو کې دا بل وصف دی دا هم عام وصف دی چې په تخصصي او غیر تخصصي دواړو مواردو کې باید دی کې دا مسأله موجوده وي چې خپل رای خپل نظر د خپل شخصیت پر انا کې مطرح کړی شي نه دا چې هغه دغه شخصیت د بل چا تابع ځکه چې شخصیت د بل چا تابع شه نو بیا خو هغه اهل شورا د دې ته خو بیا ضرورت بیا پکې نشته بل صفت دا ده چې دغه جرأت موجود وي دغه چې موجود وي هغه جرأت ته اړتیا لري هغه زړورتیا ته اړتیا لري چې سړی کې جرأت نه وي زړور نه وي هغه انسان بیا په تیر هغه موضوعاتو کې چې هغه د حاکم نشي کولای نو اسلام دلته په دې ټینګار کوي چې څوک چې چانه چې مشوره اخیستل کېږي هغه کې باید دا جرأت موجود وي زړور وي هغه په دې باندې قادر وي چې هغه خپله خبره کولی شي البته ځینې نور مواصفات هم شته خدای هغه بنیادي صفتونه دي چې په هر اهل شورا کې باید تر ډیره حده پورې موجود وي سم مواصفات داسې دي چې هغه تخصصي مواصفات دي چې هغه د ځینو موضوعاتو په اړه باندې مشخص الته د هغې اړتیا او ضرورت لیدل کېږي چې هغه په حقیقت کې تخصصي پوهه ده پرېکړه کېږي قانون وضع کېږي فیصله پکې کېږي او هغه قضیه وي تخصص پورې تړلې خبره وي نو الته په دې کې د پرېکړې دپاره دې کې د مشورې دپاره دا ضرورت دی چې د اهل تخصص نه به پوښتنه کړي که چیرې مثلا یو هیواد کې صحي مشکل راپېښ شي او هغې کې قانون ګزارۍ ته ضرورت وي چې د خلکو دپاره د دغه صحي مشکل د حل دپاره یو قانون باید وضع شي هغې به ډاکټران به راغوښتل کېږي د هغوی نه به پوښتنه کېږي چې قضیه په دې اړه باندې تاسو کوم قانون پیشنهادوئ ستاسو نظر څه دی هغوی چې کوم قانون پیشنهاد کړي همغه به تطبیقېږي ساختماني مشکلات وي د انجینرۍ په لحاظ باندې ستونزې مشکلات وي او هغه بې نظمي رامنځته کړي وي هغې ته د قوانینو ضرورت وي چې د قوانینو د لارې د ښار دا نظم جوړ شي نو په هغه کې شیخ الحدیثان او شیخ القرآن دې راوغواړي ته راشئ دغه ښار کې دغه مشکل ده ستونزه ده ښاروالۍ کې دا ستونزه ده او دې کې تاسو مشوره راکړئ دا د هغوی کار نه دی دا د چا کار دی دا د انجینرانو کار دی دا د انجینرانو کار دی هغوی به راغوښتل کېږي د هغوی نه به نظر اخیستل کېږي هغوی چې کومه پرېکړه وکړه کوم قانون یې وضع کړه هغه قانون بیا په ملا باندې هم د تطبیق وړ دی په عالم هم د تطبیق وړ دی او په نورو ټولو انسانانو باندې تطبیق وړ دی او هغه به داسې تطبیقوي لکه شرعي حکم داسې به تطبیقوي لکه شرعي ووایو په اسلام کې د اهل شورا دپاره اهل شورا دپاره چې هغوی کې دغه مواصفات موجود وي دغه اشخاص کېدی شي چې اهل د شورا شي او د دوی نه شورا جوړه شي البته حاکم کولی شي چې ځانګړې شوراګانې هم جوړې کړي په عامو تقنیني مواردو کې پارلمان جوړ کړي چې هلته عام اجتماعي مشکلات فرهنګي مشکلات قضایا مطرح کړي او هغې دپاره قانون ګزاري وکړي او په څنګ کې اختصاصي یا تخصصي شوراګانې وکړي نو اسلام د شورا د جوړښت کیفیت هغه مشخص کړی نه دی
هغه مشخص کړی نه دی، صرف مواصفات یې ایښي د شورا ډګرونه تعین کړي دي، نور پرېښي دي چې په هره زمانه کې حاکم مسؤول هغه د خپلو ضرورتونو شرایطو احوالو په نظر کې نیولي یو شورا جوړوي، ټول یو ځای راټولوي. دا ټول ممکن دي او جایز دي. چې په اسلام کې خو مونږه شرط دا کېښوده چې اهل شورا هغه باید دینداره وي، متقي او پرهیزګار وي. ظاهر نه خو داسې معلومیږي چې شورا کې که چېرې یو هیواد کې نور اقلیتونه اوسیږي غیر مسلم، نو هغوی باید شورا کې رانه شي. خو هندو هم په شورا کې حاضر دی شي، اشکال پکې نشته. البته هندو ته په هغه مواردو کې چې هغه زموږ شرعي مسایل دي، ټولنې او د عام انسانیت پورې تړلي خبرې دي یا تخصصي موارد دي. هندو دی ډاکټر دی، ښه په ټول هیواد کې د ټول نه دغه ډاکټر دی، انجینر دی مثلا، په تخصصي مواردو کې هغه غیر مسلم هم په شورا کې د مسلمانانو په شورا کې شاملېدی شي، څه اشکال په دې کې نشته. او یا دا چې په عامو انساني مواردو کې هغه مصالحو کې ما تخصص دی، په هغه کې بیا د غیر مسلم دپاره اجازه نشته. په همدې ډول د ښځې مسله ده. په اسلام کې دا شرط هم نشته چې اهل شورا د نارینه وي. په شورا کې ښځه هم کېدای شي چې هغه په شورا کې موجوده وي او هغه فیصله وکړي. هغه په قانونګذارۍ کې چې کوم عام نور مسلمانان نارینه پکې شریکېږي دوی هم پکې شریک شي. مخکې درس کې ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې هغه مسایل چې حتی ځانګړي د ښځو پورې تړلي دي، هلته خو اساسا حق د قانونګذارۍ د چا دی؟ د ښځو دی. که موږ په فقه کې لرو د شهادت په مسله کې چې ځینې مسایل په شهادت کې د ښځې شهادت یوازې نه قبلېږي، د ښځې یوازې شهادت نه قبلېږي، خو ځینې مسایل داسې دي چې هلته یوازې د ښځې شهادت به قبلېږي، د نارینه نه قبلېږي، چې هغه ځانګړې هغه قضایا دي چې د هغې معرفت ښځه کولی شي اوس نارینه نشي کولی. په داسې په شورا کې هم دغسې مسله ده. البته د دې معنا دا نه ده چې ښځې ته مونږ په شورا کې حق ورکړه، معنا یې هېڅکله دا نه ده چې ښځه دې هغه نور شرعي حدود چې د ښځې په اړوند دي هغه د کراس کړي، چې د نارینهو سره د ناروا اختلاط شروع کړي. دا یې معنا نه ده. دا یې معنا نه ده چې هغه د حجاب لرې کړي. دا یې مفهوم هېڅکله نه دی. ښځه د خپل حجاب سره او د اختلاط د نه کولو د رعایت سره هغه کولی شي چې اهل شورا شي او هغه د نارینهو سره یو ځای د په اجتماعي قضایاو کې په نورو اداري قضایاو کې هغه پرېکړه وکړي او خپل حق مطرح کړي، او حتی که ښځو ځانګړي مسایلو خو د ده نظر نسبت نارینه نظر ته هغه مقدم شمیرل کېږي. نو دا هغه د اسلام په اسلام کې د اهل شورا عام مواصفات او عام مسایل دي. اوس قضیه دا ده چې دغه شورا د ممارست دپاره او موجوده عصر کې د شورایي نظامونو بیلګې یا نمونه چې کوم دیموکراسي وړاندې کوي، دا نظامونه دوی زیات همدغه د شورایت تصور په همدې دیموکراسۍ باندې مستقیمه یا غیر مستقیمه دیموکراسۍ باندې دوی تعبیروي. پارلمانونه دوی د همغه شورایت اسلامي شورایت یو بدیل ګڼي او وایي چې همدغه پارلمان همغه شی ده چې اسلامي وایي. دې ته باید متوجه شو چې اسلام دا پابندي نه ده لګولې چې اهل شورا ته اهل حل و عقد ورته وایي، که پارلمان ورته وایي، که سنا ورته وایي، که کانګرس ورته وایي، هر نوم چې ورته اخلي، اسلام په دې باندې څه پابندي نه لګوي. او اسلام د اهل شورا د انتخاب دپاره هم په انتخاب کوونکو باندې بندیز نه لګوي چې یوازې ملایان دې راپورته شي او هغوی د اهل شورا انتخاب کړي. دا شرط هم اسلام نه دی ایښی. کېدای شي یوازې ملایان اهل شورا انتخاب کړي، دا ممکنه ده.
خدای شرط کړی نه ده. اسلام دا وایي چې عام مسلمانان اهل شورا انتخابولی شي. عام مسلمانان چرسی بنګي چې مسلمان دی په اسلامي ټولنه کې اوسېږي، حتی هندو هغه هم کولی شي چې اهل شورا په انتخاباتو کې برخه واخلي او انتخاب کړي. په دې کې څه پابندي اسلام نه لګي. دا غلط تصور دی چې د دیموکراسۍ نیمګړتیا دا ده چې د چرسي او د مولا رأی او نظر یو دی. مشکل په دې ځای کې نه دی. چرسیم مسلمان دی، بنګیم مسلمان دی او هغه د مسلمان په توګه په دې ملت کې اوسېږي، په دې هیواد کې اوسېږي. د هغه نه چې ته د نظام او د قانون تطبیق غواړې، خو هغه ته به حق هم ورکړې چې د نظام په ټاکنه کې تا سره شریک وي. توپیر په بل ځای کې دی، د اسلام او دیموکراسۍ. چې اسلام د اهل شورا دپاره مواصفات ږدي کاندیدانو دپاره، چې هغه څوک باید کاندید شي چې هغه کې اهلیت موجود وي. چرسی کاندیدېدی نه شي. مطلب باندې ورسېدی. فاسق او فاجر کاندیدېدی نه شي. هغه څوک چې په خپله خبره باندې نه پوهېږي، خبره د خپل زړه نه اظهار نه شي کولی، کې کوي، هغه سړی اهلیت د دغه انتخاب نه لري. څوک چې کاندیدېږي هغه کې باید هغه مواصفات موجود وي چې مخکې ما وویله. دیانتداري پکې موجوده وي، استقلال د فکر پکې موجود وي، جرأت پکې موجود وي، عقل او پوهه پکې موجوده وي، یا په ځانګړي تخصص کې تخصص او پوهه ولري. دغسې اشخاص چې کله کاندید شي، کاندیدان 15 شل د یو انتخاباتي حلقې نه حوزې نه که دا 10 کسان کاندید شي، خو ټولو کې دا مواصفات موجود وي، البته چا کې زیات او چا کې کم. نو بیا په د دې اشخاصو په انتخاب کې بیا د مولا او د غیر مولا رایه یو شی ده. بیا دا ګیله نشي کېدی چې ولې د مولا او د غیر مولا رایه سره یو شی شوې ده. اسلام هلته په اصطلاح محدودیت لګوي، په رایه ورکوونکي باندې محدودیت نه لګوي. د حنین غنیمتونه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړل او بیا د حوازن قبیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغله، ورته یې وویله چې موږ مسلمانان شوي یو او زمونږ مالونه مسلمانانو غنیمت نیولي او زمونږ ښځې او ماشومان هم غنیمت نیولي دي. نو خواهش هم دا ده چې دا ښځې ماشومان او مالونه ټول موږ ته بیرته راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ګوره دوه شیان دي، اوس خو غنیمت تقسیم شوی، ما ډېره موده تاسو ته انتظار ویسته، تاسو رانغلی د غنیمت د تقسیم نه مخکې مې خپله په خپل صلاحیت هم کولی شو چې هر څه در واپس کړم، خو اوس تقسیم شوی د خلکو ملکیت ګرځېدلی دی. نو دواړه نه کېږي، یا ښځې ماشومان واخلئ او یا مالونه. هغوی ویله چې ښځې ماشومان دا موږ ته وسپارئ او مالونه دې وي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته مشوره وکړه د ښځو ماشومانو د سپارلو په اړه، ځکه چې هغوی سپارلي، هغوی تقسیم کړي، ملکیت د بل چا ګرځېدلی و، د مسلمانانو ګرځېدلی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې د خلکو صحابو ته وویله چې ګورئ دا ستاسو ورونه مسلمانان راغلي دي او خپل ښځې ماشومان غواړي، 6,000 کسه تقریبا. نو که چېرته زما له خوا نه او زما د قوم زما د کورنۍ چې څومره برخه رسېدلې ما خو دا ټول ورته ورکړل. نو ستاسو نه مې خواهش دا ده چې دا کار وکئ. که چیرې زه دې باندې دا وعدم در سره کوم چې که چېرته څوک خوشحاله نه وي، راضي نه وي، زه راتلونکي وخت کې چې کوم غنیمت راغی بیا هغې کې به بدل ورته ورکړم، خو تاسو دا کار وکړئ او د خپل د زړه په خوښۍ باندې دا وکړئ. هلته ټولو غږ وکړه چې موږ راضي یو راضي یو راضي یو، خو دا معلومه نه شو چې د هر فرد رضایت شوی که نه ده شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې دا زوږ شور شو، زه د ټولو په خبره پوه نه شوم، لاړ شئ او خپلو ملکانو ته عرفاو ته خپل نظر ووایه او هغه عرفا د ستاسو نظر ماته راوړي. نو هماغه چې د هرې قبیلې ملک د خپل قوم سره کېناسته، هر فرد سره جدا جدا او د هر فرد نظر جدا واخیسته، هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړ چې ټول په دې راضي دي چې دا دی چې چا پیسې درلودې، چا سازش کولی شو، چا لاره درلوده، څوک ښه غلام و، همغه انتخابېده، همداسې وکړه نه وه، همغه انتخابېده. دلته معیارونو په نظر کې نیولو سره چې یو سړی هسې تاسو عقلي لحاظه دا ووایي چې یو سړی د پارلمان د کاندیدېدو لپاره
چې معاش یې دا 3 لکه واخله 4 لکه 15 لکه معاش واخله د میاشتې پارلمان د کاندیدېدو دپاره په میلیونهاو ډالر مصرفوي چې دا ټول دغه معاش هم واخلي 15 لکه هم هغه مصرف نشي پوره کولی نو دا مصرف د څه دپاره کوي خو د همدې دپاره کوي چې سبا خیال ته د مختلفو لارو نه راوباسي په دې بنیاد دغه موجوده د دیموکراسۍ نظام کوم سیستم چې دلته جوړلی چې هلته نااهله انسانان د نورو معیارونو په بنیاد باندې هغوی ځان د شورا یا د تقنین یا د فیصلې ځای ته نااهله انسانان ورسېدل نو د هغوی د فیصلې اساس او بنیاد خپل شخصي مصالح وي خپل تجارتونه وي خپل ګټې وي خپل بزنس وي هغه چې کله پارلمان کې قانون پاس کوي دې ته به ګوري چې دغه قانون زما بزنس او زما تجارت ته تاوان ونه رسوي ځکه چې پیسې همدې دپاره د ولس او د ملت د وینو د څکلو زمینه برابره کړه نو دغه دې اساس باندې دغه نوع دیموکراسي یا دغه نظام دا د انسانانو دپاره عدالت نشي تأمینولی اسلام وایي چې کاندید هغه باید په خپله خوښه صرف د دغسې مصالحو معیارونو په اساس نه بلکې هغه په هغه معیارونو باندې وشي چې هغه معیارونه د انسان دپاره اجتماعي عدالت کفر دی په دې معنا چې د الله حق چې تشریع قانونګذاري او حاکمیت ته هغه انسان ته ورکول او انسان ته دا واک ورکول چې داسې قانون آزادانه انسان دومره مختار وګرځي دومره اختیارمن وګرځي چې هغه حتی هغه قوانین هم لغوه کړي چې کوم الله وضع کړی دی دغه ډول دیموکراسي او دغه ډول واک او اختیار انسان ته ورکول دا کفر دی د دې په کفر کې شک نشته البته په اسلامي هیوادونو کې ځینې مسلمانان او غوښتنې نعره دا هیڅ کله په هغه مفهوم چې هغه فلسفي مفهوم دی په هغه مفهوم نه ده هغه واضحه ده چې هغه کفر دی په هغه کې څه شرک څه اشتباه او شک نشته نعره یا شعار پورته کوي یا هغې ته کار کول غواړي هغه د ابزاري یا د وسیلوي یو چارې په توګه باندې چې هلته هغوی دیموکراسي د استبداد په مقابل کې پرتله کوي چې په یو هیواد کې استبداد موجود وي هغوی چې د استبداد په تناسب او د هغه په پرتله باندې زموږ دپاره دیموکراسي چې په استبداد کې نه زما دین آزاد دی او نه مې د دنیا په اړه باندې رای او نظر او فعالیت آزاد دی خو په دیموکراسۍ کې که چېرته حتی زما دین پوره آزاد نه ده پوره یو حده پورې خو دین ازادي هم راته راکول کېږي او د هغې برسېره حد اقل زه خو په دنیوي کارونو کې به لږ آزاد یم نو دیموکراسي د استبداد کوي ځکه چې هغوی ته همدا دوه اختیاره پاتې شوي دي په اسلامي هیوادونو کې چې یا به استبداد مني او یا به دیموکراسي مني هغوی ته خو د اسلامي نظام اختیار نشته اوس فی الحال کنه دغه دوه اختیاره دي انتخاب ده دیموکراسي ځکه چې یو څه ازادي خو به راته وي د دین دپاره د کار یو څه ازادي خو به وي که ټوله نه وي په استبداد کې خو راته هېڅ نشته که نه یو اړخ یې دا دی په دغه باندې لیکنې کړې دي په جواز باندې نو هغه د جواز لیکنې هم په هغه فلسفي اړخ باندې نه دی هغه په ابزاري اړخ باندې دی هغوی په دې تصور دی چې دیموکراسي بنیادي مشخصات یا شاخصونه چې دي هغه انتخاب ده چې د نمایندګانو انتخاب به کېږي انتخابي نظام د ازادیو تأمین ده د حکومت رقابت او کنټرول ده ورسېدی د حکومت رقابت او کنټرول ده د بېلابېلو جوړښتونو د لارې نه دا یې بل د قانون یو نوع د قانون په اړه په وړاندې د مساوات او د برابرۍ دغه ده دا مسائل دا شعارونه چې راوخلې من حیث شعارونه انتخاب من حیث انتخاب من حیث انتخاب په ټوله کې د اسلام سره منافي نه دی خو هغه د منافات ځای ما تاسو ته وویله همدارنګه د حکومت رقابت او کنټرول دا په اسلام کې یو اصل دی
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ کېږي نو اول خطبه کې خلکو ته همدا وایي چې تاسو زما مراقبت کوئ، زما څارنه کوئ، که چېرته سم روانم مرسته را سره وکړئ، که سم روان نه برابر مې کوي. نو دا په اسلام کې شته، وړاندې مساوات دا په اسلام کې شته. ورسېدی همدارنګه د ازادیو تأمین دا په اسلام کې شته. البته د لږ ازادیو تأمین یا ازادیو ورکونه په اسلام کې هغه د انساني کرامت، د انساني د نسل بولو په شرط باندې ده چې ستا ته ازادي شته، خو داسې ازادي چې د بل انسان کرامت به خپل لاندې کوي نه، داسې ازادي چې د بل انسان عقیده به نه ګواښي، داسې ازادي چې د بل انسان ازادي ستانه بیا تهدید نشي. په اسلام کې د ازادیو دپاره حدود سپکاوی نه دی. هغه په حقیقت کې د دغه څه د پاسه 1.5 میلیارد مسلمانانو سپکاوی دی. دې ته دوی ازادي وایي. د نورو د مقدساتو سپکاوي ته څه وایي؟ ازادي وایي. د نورو مقدساتو سپکاوي ته ازادي وایي. او بیا همدا خبیث او د نظام دا چغې وایي چې مسلمانانو په حجاب باندې پابندي ولګوه. هلته ازادي نشته، هلته ورته ازادي نشته، او دلته د دوی سپکو خلو ته ازادي شته. دا د دوی هغه د ازادۍ مفهوم دی. خو په اسلام کې بیا ازادي هغه د کرامت ازادي ده، د عزت ازادي ده، هغه ازادي ده چې د نورو انسانانو کرامت هغه د خپل لاندې نشي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. د بل چا بت ته، د بل چا معبود ته به کنځله هم نه کوي. سپکې سپورې به پسې نه وی. بطلان دلایل ویلی شي خو سپکې سپورې پسې نشي ویلی. اسلام دغه ډول ازادي غواړي. البته ما وویله چې دیموکراسۍ عمده شاخصونه دغه دي. د دغه شاخصونو چې ممارست کې دیموکراسي ډېر مشکلات لري، خو عمدتا د عناوینو په توګه په اسلام کې دا شی شته. انتخاب شته، مساوات او عدالت شته، رقابت د نظام شته، دا مسائل موجود دي. نو که چېرته اسلام کې مثلا ځینې مسلمانان هغوی راپورته شي او د اسلام په نظام کې همدغه د دیموکراسۍ چې کوم سیستمونه دي همدغه په اصطلاح د عناوینو په توګه باندې استعمال کی، نو په دې کې من حیث عناوین اشکال نشته، اگر که په تفصیل کې زمونږ سره ډېر مسایل او سوالونه مطرح دي. نو دا د دیموکراسۍ سره د اسلام هغه بل توپیر دی. په دیموکراسۍ نظامونو کې آخري خبره کوم چې دیموکراسۍ نظامونو کې دا اوس چې کوم دوه ډوله عام حکومتونه دیموکراتیک نظامونه رواج دي، اگر که اوس خو حتی کمونستانو هم ځان ته دیموکراتیک ویله چې هغه د استبداد نهایتو. خو کوم چې غربي دیموکراسي ده دوه ډوله نظامونه په هغې کې حاکم دي. صدارتي نظام ده او پارلماني نظام ده. نظامونه عام دا دي. صدارتي نظامونو کې دای چې رئیس جمهور هغه ټاکل کېږي، لکه د امریکا نظام صدارتي نظام ده، او صدر اعظم هلته موجود نه. مقننه او اجرایه دا دواړه یو د بل سره تقریبا په دغه کې وي، یو نو په تصادم کې وي. هلته کانګرس مقننه قوه ده او اوس فی الحال د ټرمپ سره اجرایه قوه ده. نو دا دواړه په اصطلاح همیشه د پاره یو د بل رقابت کوي او دوی دغه کوي. خو مشکلات ستونزې دا په خپل ځای کې ډېرې زیاتې لري. د ټولو نه ستر مشکل دا ده چې که چېرته هغه رئیس جمهور چې ټاکل شوی دی ولسونو ټاکلی دی، دا مقننه قوه که دا رئیس جمهور هره ناروا وکړي په دې خپله ټاکلې موده کې، په دې خپله د ټاکنې موده 5 کاله یا 4 کاله چې وي، په دې کې که هره ناروا وکړي دا مقننه قوه ورته هېڅ نه شي ویلی. مشکلات ورته پیدا کولی شي په اجرایي کار کې، مشکلات ورته پیدا کولی شي، چیلکونه ورته اچولی شي، خو عزل کولی نه شي. نو هغه کله ونه شو همدا به 4 کاله 5 کاله به وي، لکه دا ټرمپ باندې چې څه مسایل تیر شول. او که هره نخره کوله چې د ټاکنې نه پس بیا رئیس جمهور نو بیا آزاد دی، که هر ناروا یې کوله، که هره نخره کوله، د هغې د کنټرول لپاره به څه سیستم او اداره نشته. پارلماني نظامونه هغه دي چې مثلا صدر اعظم ولري، او هغه نظامونه کې عمدتا سمبولیک شکل باندې جمهور رئیس یا
شاه موجود وي، شاه په شاهي کې شاهي نظامونو کې شاه موجود وي او په جمهوري نظامونو کې رئیس جمهور سمبولیک شکل باندې چې صرف بعض شیان توشیح کوي، وزیر مقرر شي، پارلمان و اعتماد رای ورکي او بیا دغه ورکړه شي رئیس جمهور صاحب صرف امضا کوي، نور هیڅ واک نه لري. دا نظامونه پارلماني نظامونه عمدتاً صدر اعظم هغه د پارلمان د لارې ټاکل کېږي. دا خپل زیات نیمګړتیاوې لري. اوس لنډ وخت په ده باندې تفصیلي خبره نشو کولی. دلته خو اگر که د صدر اعظم د عزل دپاره لاره شته چې د پارلمان د لارې د عدم اعتماد رایه ورته ورکړه شي، چې کله مشکل پیښ که یا ملي مصالحو ته ملي منافعو ته تاوان رساوه، نو پارلمان هغه سلب اعتماد کولی شي. خو مشکل دا ده چې عمدتاً په پارلماني نظامونو کې چې په دیموکراسۍ کې دي هغه ګوندیز نظامونه دي، ګوندي او ګوندي اساساتو باندې چې کوم ولاړ وي، پارلمانونه چې ګوندي اساساتو باندې ولاړ وي، هلته بیا د ملت مصلحت نه د ګوند مصلحت همیشه دپاره مقدم وي. دا اوس تاسو به دا قضیه اورېدلې وي په انګلستان کې چې دا برکست دا د اروپایي اتحادیې نه انګلستان ووته. دا انګلستان کې یو مشکل د عوامو خلکو دغه و، هغه دا و چې انګلستان د اروپایي اتحادیې د عضو په توګه باندې د ټولې اروپا نه کارګران راتلی شو، په انګلستان کې کار کولی شو. نو په انګلستان کې د کار زمینه ډېره وه، نو د اروپا خصوصا د شرقي اروپا نه دا کم خلک چې د روسانو نه آزاد شوي وو، د دې ځای نه ډېر زیات خلک مزدوران انګلستان ته، چې انګلستان ته بیا آزادانه زمونږ هیواد ته رانشي او دا کارګر زمونږ خپل کارګر شي. دا یو وړوکی مصلحت دی، وړوکی مصلحت. دوی ښه پوهېدل چې دا قضیه د انګلستان دپاره ډېر نور غټ خطرونه لري او اوس هم ورسره انګلستان تنظیم د عوامو او خپل ګوند د عوامو د یو خواهش سره برابر کی، نه د ولس او د ملت د اقتصاد د ستونزو سره. پوهانو ورته ویل چې دا کار مه کوئ، دې کې مشکلات دي، خو ولسونو کې خو کارګر خو په دې مسله نه پوهېږي، مشکل لري. دوی صرف د دې د خاطره د خپل مونیفسټو او د منشور داسې جوړ کړ چې موږ به چې کله واک ته ورسېدو نو د اروپایي اتحادیې نه به راوځو، اروپایي اتحادیې نه به راوځو. همدې وجې نه چې واک ته ورسېدو، خو اوس یې وعده کړې وه باید راوتی وی. هلته خپله د دوی یو صدر اعظم یوې ښځې دغه وکړه که نه، استعفا وکړه، ځکه چې هغه پوهه وه چې دا قضیه موږ په کوم بنیاد خبره ترې لاړه. لا ته متوجه دي. هدف مې دا دی چې ګوندي مصلحتونه هلته بیا په ملي مصلحتونو باندې مقدم کېږي. نو پارلماني نظامونو کې عمدتاً چې دوی دا دغه مطرح کوي دا مسله ده. نور زیات مشکلات هغه هم پکې وي چې پارلماني نظامونو کې هلته د صدر اعظم دغه چې وي سمبول کېده نشي، هغه واک لري، هغه اختیار لري، هغه د دې سره چې اداري واک لري، هغه دیني شرعي دغه خبره به وکړو. اوسنی پارلمان د شورا بدیل دی او که نه؟ که چیرې بدیل نه وي نو آیا دوی ته په انتخاباتو کې رایه ورکول جرم دی او که نه؟ ګوره، اوسنی پارلمان ما خو تاسو ته ویله چې په اسلام کې دا خبره مطرح نه ده چې دا د مشکل ستونزه پکې دا ده چې کاندیدانو کې د اهلیت مسئله مطرح نه وه کې کاندیدېدی شو. دا اوس مثلا په ډېرو تخصصي مواردو کې قانون هغه څوک دی چې بیچاره 12 صنف نه دی ویلی، په 12 صنف نه دی ویلی. یو کس په اړه چې اوس ډېر غټ سړی د پارلمان او د ډېرو غټو کمیټو مشر دی، هغه بیچاره خپل نوم نشي لیکلی. په یو دغه کې ورته وویل شو چې ته صرف دا سوالونه ولیکه، سوالونه موږ به نمرې درکو، سوال دا سوال زه درته املا کوم، سوال ته ولیکه، بس جواب هم ولیکه، زه پارچه کې نمرې درکوم. هغه سوال یې نه شو، غټ سړی دی او د څو کمیټو مشر دی. مطلب باندې پوه شوئ؟ دا نیمګړتیا ده. دلته پارلمان کې من حیث پارلمان ما وویله چې اشکال نشته من حیث پارلمان، خو د اهلیت مسئله ده. که کچېرې یو ځای کې داسې و چې اهل سړی ولاړ و ورسېدی او ته پوهېدې که چېرته دا پارلمان ګام به پورته کړي، کرایه دې ورکړه، ښه خبره ده، او هغه کې دا جرأت هم وښه خرڅېدم نه. او که چېرته پوهېدې چې وروره ټول یو شی دی، د یو څه شی ورته وایي، نو هسې خپل ځان او خپل ځان مه ګناهګاروه، ځکه چې د هغه په عمل کې بیا ته شریک یې. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها. په همدې لاندې مفتي شفیع صاحب لیکلي چې رایه ورکوونکی د هغې مطلب باندې. نو بیا ته دا وګوره چې دا سړی چې ته انتخابی فاسق فاجر مثلا ته هغه ته رایه ورکې، نو هغه چې څه کوي ته پکې شریک یې،
نو بیا خو جرم دی. بهرحال په ټوله کې پارلماني انتخاباتو مقاطعه مفهوم دا درست نه ده چې موږ د ټوله کې مقاطعه وکړو، کال پکې نشته، خو که نه بیا دغه نه دی. که چیرې بدیل ځینې خلک وایي چې د حکومت پیسې اخیستل حرام دي. ما مخکې درس کې ګمان کوم لږه خبره په دې کړې وه. حکومت پیسې لري نه، دا د چا پیسې دي؟ دولت. ته معلم یې، هم دا تا نه ټکس ګرځوي که نه ګرځوي؟ که اشرف غني په سر کې و هم دا کار کېږي، که کرزی په سر کې و هم دا کار کېږي، که بل مولوي صاحب په سر کې کېنه بیا به هم دا کار کېږي. دا ټول دولتي جوړښتونه دي، دولتي جوړښتونه. نو ته چې معاش اخلي دا د دولتي جوړښت نه اخلي، دولت نه اخلي. ښه، نو دولت خپلې پیسې دي او خپله خوري، د چا در باندې احسان نشته، بلکې ستا په خلکو باندې دوی دا کار کوي او په تا باندې دا مکلفیت دی، دا ستا لپاره که چیرې ستا په دغه پیسو باندې هغه څوک حاکم شوي وي، هغه چا پې منګولې لګولې چې ته پوهېږې چې خاین دی، غدار دی، هغه ستا پیسې لوټي، ستا مکلفیت دی چې دغه خاین او غدار به د دې چوکۍ نه لرې کوې او د دې په ځای به څوک راولې؟ پیسه ستا ده، شتمني لاسونه لرې کړه، د دې په ځای باندې صالح خلک راوله چې ستا په پیسو کې سم تصرف وکړي او هغه تصرف وکړي چې ستا پکې خیر وي. مطلب باندې ورسېدی؟ دغه خلاصه ده.